یا یو واحد ټاکو ځان ته. په دې هغه باندې پوه شو. د دې نه وروسته راځو ټولبار ویونګ موږ وپوهېدو چې څنګه ټولبار شو کړو، څنګه بېرته هایډ کړو. صحیح شو. یو ټولبار څنګه ځان ته راولو او بېرته هغه ختم کړو. د هغې نه وروسته اوربیټ کمانډ موږ ولوستو چې د اوربیټ کمانډ په واسطه موږ کولی شو چې خپلې صفحې ته دوران ورکړو. د هغې نه وروسته زوم ایکسټینډ د اوربیټ ترڅنګ زوم ایکسټینډ د دې لپاره وکارېدو چې په یو صفحه کې موږ پراخ اندازه باندې ډرایوینګ کړی دی، ځینې ابجیکټس موږ ته نه ښکارېږي. نو زوم ایکسټینډ باندې موږ کلیک کوو، د ټولې صفحې ابجیکټس موږ ته ښکاره کوي. صحیح شو. په یو ځل باندې په یوه صفحه کې. د هغې نه وروسته پین کمانډ و چې په دې باندې موږ د صفحې ته حرکت ورکوو، لکه د هینډ ټول وظیفه اجرا کوله، لکه د لاس په واسطه موږ یو صفحه کش کوو، دغسې کار یې کوو. د هغې نه وروسته موږ راغلو پنسل ته. پنسل چې دی د په سکیچ اپ کې د لاین په نامه باندې یادېږي. لاین یعنې یو خط رسمولو لپاره کارېږي. او پنسل کې موږ ځینې نور اپشن ولوستلې، لکه لینګ، لکه څنګه یو خط ته اوږدوالی ورکړو، په یو مشخص اندازه باندې یو خط رسم کوو، او څنګه اسکیپ او سپیس. دا دوه کمانډونه موږ د دې ترڅنګ ولوستل چې په دې بټنو باندې موږ کولی شو د کمانډ نه وځو. یعنې پنسل موږ اخیستی دی، بېرته هغه د لاسه غورځوو یا پنسل کمانډ ختموو. صحیح شو. د دې لپاره موږ اسکیپ او سپیس بټن نه استفاده وکړله. د هغې نه وروسته پوش پل کمانډ موږ ولوستو چې په دې باندې یو سطحه 3D کوو، لکه عملي دلته ګورو. دغلته ریکټنګل اخلمه. ریکټنګل موږ رسم کړی، غواړو د دې 3D یا درې بعدي جسم ته واړو. دا اوس موږ سره سطحه ده، غواړو دا 3D یا درې بعدي ته واړو. د دې لپاره راځو، دلته موږ سره پوش پل کمانډ دی. صحیح شو. پوش پل دغه باندې کلیک کوم، دلته په سطحه کلیک کوو. څومره اندازه چې موږ وغواړو دغه ابجیکټ 3D هایټ دې ته ورکولی شو، یعنې ارتفاع دې ته ورکوو. صحیح شو. په څومره اندازه موږ وغواړو. وروسته په آوټلاین کې موږ د دې نه وروسته ټیپ میجر ټول چې دغه موږ د اندازه کولو لپاره وکاروو، څنګه د یو جسم اندازه موږ معلومولی شو. صحیح شو. اوږدوالی صحیح، یعنې اوربیټ کمانډ یاد دی. اوربیټ کمانډ دغلته دوه اپشن موږ لرو. راځو اوربیټ کمانډ یو دلته موږ سره په سکرین کې دغه لارج ټول سیټ کې دلته اوربیټ موږ سره شته، دلته کلیک کوو، اوربیټ موږ سره فعال شو. صحیح شو. ماوس بټن نه نیسو، همدغسې هر طرف ته موږ دوران درته ورکولی شو. بل اوربیټ ما تاسو ته وویلې کمانډ نه بېرته وځم په سپیس باندې، بیا د سکرول بټن په ماوس کې ده، ماوس کې دغه ویل چې دی تاوېدو والا. صحیح شو. دغه ته څه وایي؟ سکرول بټن. دغسې کلیک نیسم، کله چې کلیک ونیسم اوربیټ زما سره فعال شو. ګورئ اوربیټ فعال شو. کولی شم دغلته نه استفاده وکړم، بې د دې چې د لارج ټول سیټ ته لاړ شم او هلته نه راواخلم، کولی شو د دغه ځای نه م استفاده وکړم. صحیح شو. بېرته ځو آوټلاین ته. ښه، ټیپ میجر ټول باندې مونږ خبره کوله. ټیپ میجر ټول مونږ د اندازه کولو لپاره، یعنې د یو جسم اندازه کول، اوږدوالی معلومول یا فاصله معلومول، د دې لپاره مونږ ټیپ میجر ټول استفاده کوو. لکه دغلته اوس اندازه اخلم د دې. دلته په لارج ټول سیټ کې دلته مونږ سره د ټیپ میجر ټول کمانډ دی، دغلته دې باندې کلیک کوو. اول یوه ځله انتخابوو، بیا بله ځله انتخابوو. دلته موږ سره ولیکل شو 3.1 اتیا متر. صحیح شو. ګورئ 3.1 اتیا متر د هغه دی اوږدوالی دی. نو په دغه کمانډ باندې موږ کولی شو اندازه ګذاري هغه اندازې واخلو. صحیح شو. د هغې نه وروسته موږ خبره وکړه په ډیلیټینګ باندې چې څرنګه یو ابجیکټ ډیلیټ کړو یا یوه سطحه ډیلیټ کړو. صحیح شو. یو فیس د یو ابجیکټ ډیلیټ کړو. صحیح شو. نو د دې لپاره د ډیلیټ کمانډ نه موږ استفاده وکړله. ډبل کلیک کوو په سطحه باندې، ډیلیټ بټن پرس کوو، دا ډیلیټ کېږي. صحیح شو. سطحه ډیلیټ شو. که وغواړو چې یو خط ډیلیټ کړو، د دې دپاره د اریزر نه موږ استفاده کولی شو. اریزر اخلو، کلیک کوو په خط باندې، ډیلیټ کېږي. بېرته کولی شو پنسل په واسطه دغه خط رسم کړو. اول مبدا باندې، بیا په اینډ پوینټ یا دغه بله نقطه باندې کلیک کوو، بېرته خط موږ سره رسم شو، سطحه جوړه شو. د نه وروسته راځو ریکټنګل باندې هم پوه شو. ریکټنګل څنګه رسم کړو؟ ریکټنګل ته موږ اندازې ورکړلې چې په مشخص اندازه باندې، یعنې طول او عرض باندې څه رقم ریکټنګل رسم کړو. د هغې نه وروسته سلیکشن، رایټ او لیفټ سلیکشن باندې وپوهېدو چې په لیفټ سلیکشن باندې څه کېږي او رایټ سلیکشن باندې څه کېږي. صحیح شو. دې باندې پوه شو. د هغې نه وروسته راځو اریز کمانډ، اریزر. صحیح شو. اوس موږ وکاروو، په دې باندې پوه شو. موف ټول موږ ویلو. صحیح شو. چې موف ټول اول موږ سره د سټریچ هغه وظیفه اجرا کوي، خو چې کله یو ابجیکټ موږ ګروپ کړو بیا موږ سره ابجیکټ موف کوي. صحیح شو. د هغې نه وروسته سرکل
او سرکل تم راډیس یا شوا ورکړه او سرکل کې موږ یو بل کمانډ ولستو چې سرکل اخلو بیا ورته سایډونه ورکو لکه شپږ اس یا و اس انټر کوو دغه موږ سره سایډونه اخلي څو ځولې موږ سره جوړیږي د هغې نه وروسته افسټ په معلومه اندازه یا په معلومه فاصله کې د یو جسم نه کاپي اخیستل صحیح شو هغه موږ ولستو بیا سکیل باندې موږ کار وکړو چې څنګه یو مقیاس لویو یا کوچنی کوو او فری هینډ ټول چې په آزاد لاس باندې لکه د پنسل په واسطه رسامي چې کوو دغسې فری هینډ ټول موږ سره کار کوي او بیا پای موږ ولستو صحیح شو دا د تیرې ورځې درس و څوک کوم مشکل لري د تیرې ورځې درس باندې موږ یو تکرار وکړو اوس راځو د نوي درس شروع کوو زموږ سره په آوټلاین کې د ټول نه اول کمانډ دی میک ګروپ میک ګروپ موږ سره څه وظیفه اجرا کوي راځو عملي ګورو یو ریکټنګل رسموم او دغه بیرته 3D ویو داړم یا پوش پول کمانډ په ذریعه باندې 3D شو صحیح شو دلته اوس میک ګروپ زموږ سره څه وظیفه اجرا کوي په تیر درس کې موږ سلیکشن کې خبره کړې وه چې چیرته په یو خط باندې په یوه سطحه باندې ډبل کلیک وکړو موږ سره یوه سطحه سلیکټ کېږي ګورئ دغه څلور کنجونه زولې چې د دې دي د دې کوم یو دي دا په آبي رنګ باندې شو ګورئ که چېرته بیرون سلیکشن سلیکټ کړم کلیک وکړم ختمیږي بېرته ډبل کلیک کوم ګورئ دا یو سلیکشن جوړ شو نو دغه هر یو خط زموږ سره جدا جدا پروت دی دلته هر خط باندې کلیک وکړو موږ سره جدا سلیکټ کېږي ګورئ دغه خط دا ځولی ځان ته جدا پرته ده دا ځولی جدا ده د دې دپاره چې یوه سطحه موږ ځان ته یو ګروپ جوړ کړو چې کله د دې سره کار کوو دا یو بل نه جدا نه شي صحیح شو نو د دې دپاره موږ میک ګروپ نه کار استفاده کوو ډبل کلیک کوم په سطحه باندې زموږ سره د سطحې څلور واړه زولې چې دي رنګ آبي شو ګورئ اوس دې باندې رایټ کلیک کوم رایټ کلیک کوو راځو میک ګروپ ګورئ دلته میک ګروپ باندې کلیک وکړم اوس بیرون یو کلیک کوم بیرته چې په دې سطحه باندې یو کلیک وکړم دا ټوله سطحه زموږ سره سلیکټ کېږي دا یو ګروپ جوړ شو پوه شوئ ښه اوس که ډیلیټ هم په یو کلیک باندې ډیلیټ کېږي کنټرول زد بیرته راځي خو که دغلته یو خط انتخاب کړم ګورئ یو خط ډیلیټ شو خو که چېرته د دې سطحې په یو خط باندې کلیک وکړم دغلته ګورئ صحیح شو دا ټوله سطحه زموږ سره سلیکټ کېږي ګورئ ټوله سطحه خو که دلته کلیک وکړم ټوله ګورئ دا خطونه موږ سره نه سلیکټ کېږي فقط هغه یو مخ سلیکټ کېږي ګورئ خو که دلته کلیک وکړم دا خطونه هم ورسره سلیکټ کېږي خو دا زموږ سره یو ګروپ شو اوس کولی شو یو ابجیکټ چې دی روغ یو ګروپ دا خو یوه سطحه موږ ګروپ کړه کولی شو دا ټول ابجیکټ ګروپ کړو دا بیرته په دې سطحه باندې 3 کلیک کوم ټول ابجیکټ 3D ابجیکټ زموږ سره سلیکټ کېږي ګورئ 3 کلیک باندې بیا رایټ کلیک او میک ګروپ دا ټول ابجیکټ زموږ سره اوس یو ګروپ دی صحیح شو که اوس موږ دلته یو خط ډیلیټوم دا ټول ابجیکټ ډیلیټ کېږي ګورئ بیرون کلیک کوم بیرته په ابجیکټ باندې کلیک کوم په ابجیکټ باندې کلیک وکړم ټول ابجیکټ سلیکټ شو ډیلیټ سره ټول ډیلیټ کېږي صحیح شو دا یوه سطحه موږ جدا ګروپ کړې وه نو دا په دغه خاطر باندې پاتې شوه یا هغه دا جدا ګروپ و هغه ځان ته ګروپ و صحیح شو خو هلته هغه ګروپ چې و ټول ډیلیټ شو نو میک ګروپ د دې وظیفه اجرا کوي زموږ سره چې کله وغواړو د یو ابجیکټ ټول مخونه یا ټولې سطحې سره یو ځای شي د دې څخه دپاره موږ د میک ګروپ څخه استفاده کوو پوه شوئ راځم آوټلاین ته د میک ګروپ نه وروسته بل کمانډ لرو ایکسپلوډ اوس زموږ سره دغه یوه سطحه جوړه شوې ده دا ډروغ ابجیکټ چې دی زموږ سره یو ګروپ جوړ شوی دی څنګه کولی شو چې د دوی نه بیرته جدا جدا سطحې لاسته راوړو او خطونه جدا جدا تقسیم کړو صحیح شو پوه شئ ایکسپلوډ د ایکسپلوژن اخیستل چې ایکسپلوژن څه معنا لري چاودنه کول یا بیرته جدا جدا کېدل صحیح شو نو ایکسپلوژن اخیستل شوی ایکسپلوډ معنا جدا جدا کېدل بیرته څنګه کولی شو دغه خطونه او سطحې سره جدا جدا کړو نو د دې دپاره موږ بیرته راځو سکیچ اپ ته رایټ کلیک کوو په دې باندې ګورئ دا ټول سلیکټ شو موږ سره ټول یو ابجیکټ جوړ شوی دی زموږ سره یو میک ګروپ کمانډ موږ اپلای کړی دی یو ګروپ شوی دی نو راځو بیرته په چی باندې کلیک کوو ایکسپلوډ رایټ کلیک کوو ایکسپلوډ باندې کلیک کوو ایکسپلوډ ما کلیک کوو ټول زما سره جدا جدا شو ګورئ دغه جدا سطحه شو دغه ځان د جدا مخ شو دا جدا شو دغه خط جدا شو کولی شو ټول یو جدا جدا ډیلیټ کړو بیرته یې دغه سطحه ډیلیټ کړو ګورئ خط پاتې شو سطحه ډیلیټ شو پوه شوئ
ایکسپلوډ موږ سره بیرته د یو سرفیس د یو آبجیکټ د جدا جدا کولو یا په سطحو باندې د ویشلو وظیفه یې چلوي. پوه شوئ؟ ها د دې نه وروسته راځم آوټلاین کې چې لرم بل کمانډ دی زموږ سره روټیټ. روټیټ یا روټیشن. روټیشن معنا دوران ورکول. مخکې موږ یو بل کمانډ ورستو اوربیټ. اوربیټ او د روټیټ ترمنځ څه فرق دی؟ ته پوهېږي؟ ها د روټیټ کمانډ نه موږ د دې لپاره استفاده کوو چې یو آبجیکټ په خپل ځای پاتې شي او بل آبجیکټ روټیشن وکړي، دوران وکړي. پوه شئ؟ ګورو دغلته که چېرته موږ د اوربیټ کمانډ نه استفاده وکړو د ټول د محوراتو سیستم زموږ سره دوران کوي. اوس زموږ ضرورت دا دی چې دغه یو آبجیکټ چې دی دا دوران وکړي او دغه آبجیکټ په خپل ځای پاتې شي. نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ ضرورت لرو اوربیټ کمانډ، هغه روټیټ کمانډ. صحیح شو؟ ها اوس یو بل سرکل دلته رسمو. صحیح شو؟ سرکل مې رسم که دغه پوش کول کمانډ په واسطه باندې پوش کوم. صحیح شو؟ راځو روټیټ. زموږ سره دغلته روټیټ کمانډ ده. روټیټ. صحیح شو؟ ها دغه روټیټ کمانډ اخلم، اول یوه سطحه ټاکم، ځان ته یوه سطحه ګورم چې نظر کومې سطحې ته دې ته دوران ورکړم. دغه سطحه ځان ته ټاکم. صحیح شو؟ او بیا د کوم محور سره موازي دغه شین محور چې ګورئ دې سره دوران ورکوم. کلیک کوم، هغه آبجیکټ موږ سره دوران کوي. ها اول د دې لپاره ګروپ جوړو. صحیح شو؟ ټریپل کلیک په دې باندې کوو چې دا مې یو ګروپ شي. صحیح شو؟ ټول سلیکټ شي. چې ټول سلیکټ شو بیا راځو روټیټ، اول دغه آبجیکټ باندې کلیک کوو، بیا دوران ورکوو. ګورئ دا د ایکس په محور دوران شو. که چېرته وغواړو د وای په محور دوران ورکوو. صحیح شو؟ اوس دغلته اول دلته کلیک کوو، بیا د وای په محور دغسې دوران ورکوو. صحیح شو؟ د زد په محور په کوم محور چې تاسو وغواړئ په هماغه محور دې ته دوران ورکولی شئ. اول ورته یوه سطحه ټاکو. صحیح شو؟ بیا په آبجیکټ باندې کلیک کوو، په هماغه سطحې مطابق موږ سره دوران کوي. صحیح شو؟ که چېرته وغواړم په دغه مخ د باندې دوران ورکوم، دلته کلیک کوم او بیا کلیک کوم په دغه آبجیکټ باندې، ګورئ دغسې دوران کوي. په کوم محور باندې چې موږ وغواړو په هماغه سطحه باندې یو ځل کلیک کوو، بیا دوران ورکوو، زموږ سره دوران کوي. ها اوس موږ دغه ته یو سطحه وټاکله، د سطحې مطابق دوران ورکوو. که چېرته وغواړو همدا آبجیکټ موږ سره بل آبجیکټ نشته دی، په همدغه ځای باندې دې ته دوران ورکوو، نو روټیټ کمانډ اخلو او کوم سطحې سره چې موږ وغواړو دې ته دوران ورکوو. مثلا دغه سطحه زه غواړم په دې باندې دې مطابق دوران ورکوم. کلیک کوم، بیا ورته محور ټاکم، مثلا د زد محور یا د بلو اکسس مطابق دې ته دوران ورکوم. کلیک کو، روټیشن کوي. صحیح شو؟ پوه شئ؟ ها د روټیټ په وظیفه باندې پوه شو. اوس راځو خپل آوټلاین ګورو چې د دې نه وروسته موږ کوم کمانډ لرو. زموږ سره بل کمانډ دی میک اینډ مینیج کمپوننټ. صحیح شو؟ د کمپوننټ جوړول او مینیج کول، بیرته په هغې کې تغیرات راوستل. کمپوننټ وایي چې شته، څوک پوهېږي؟ د دې لپاره چې د کمپوننټ نه ګټه واخلو، راځو د ټولو نه مخکې یو ریکټینګل رسمو یا یو سرکل اخلم. صحیح شو؟ راځم دلته د سرکل کمانډ اخلم، دلته یو سرکل مې رسم کړو. دا پوش کول نه استفادې سره پوش کوم. زموږ سره چې جوړ